بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو درس چې دی نن ورټبرل کالم موږ تاسو شروع کړو. موږ تاسې اپنډیکولر سکلېټ خلاص کړی وو. په اګزیل سکلېټن کې موږ تاسې اخته وو چې په هغه کې موږ تاسې سکل وویلې. اوس راځو دوهم برخه ورټبرل کالم موږ تاسو وایو. ورټبرل کالم یا د ملا شمزۍ چې دی دا تقریبا تر درو دېرش پورې چې دی فقرات دي. خو دا فرق کې شمېر ځینې کتابونو کې د یو دېرش څخه دی، یو دېرش څخه دی وایي، بیا تر څلور دېرش پورې دې شمېر وایي. اکثره کتابو کې درو دېرش دی راخلي چې په هغه کې د یوه څخه تر اووه پورې، یعنې C1 څخه تر C7 پورې چې هغه د غاړې سرویکل پارټ دی، صحیح دی. بیا وروسته توراسیک پارټ شروع کېږي چې هغه په T سره شول کېږي، T1 څخه تر T12 پورې. بیا د هغه څخه وروسته لمبار پارټ دی چې هغه په L سره شول کېږي، د L1 څخه تر L5 پورې. بیا وروسته سکروم پارټ دی چې هغه په S سره شول کېږي، د S1 څخه تر S5 پورې. اخري کوکسیجس هغه دی، صحیح شو، چې تقریبا د دې اوږدوالی چې دی تر 1.5 سانتي متره پورې چې دی رسېږي. بیا په نارینه‌و ښځو کې د اوږدوالی لږ فرق کوي د اوږدوالي. ښه، نو موږ تاسو ته وویله چې دغه ورټبراوس چې دي د هغه د وظیفې او موقعیت له مخې دغه نوم ورکول سوی دی. یعنې د غاړې ورټبراوس چې دي هغه یو ځای حرکت کوي یو ګروپي ډول سره، ځکه هغه ته سرویکل یا د غاړې ورټبرا ویل کېږي. توراسیک چې دي مثال د خبرې هغه بیا د سینې برخه موقعیت لري، هغه بیا خپله یو ځای شي سره حرکت کوي، نو هغه ته توراسیک ویل کېږي. بیا پنځه چې دي هغه لمبر دي. بیا وروسته پنځه چې دي هغه سکروم دي، او بالاخره اخري څلور چې دي هغه چې دي کوکسیجس دي یا کوکسیجس هغې دي، صحیح دی. چې تقریبا په نارینه‌وو کې دې اوږدوالی چې دی 70 سانتي متره کېږي، او په ښځینه‌وو کې تقریبا څونه کېږي 80 سانتي متره کېږي. یعنې په ښځینه‌وو کې لږ د نارینه‌وو چې دی اوږدوالی یې کم دی. او بل خبره دا ده په دغه اوږدوالي کې په 5 برخو کې یوه برخه چې ده هغه یې انټرورټبرل ډیسک جوړوي. یعنې موږ تاسې وایو د پښتۍ دغه د فقرات ترمنځ غضروف شته، یعنې که چېرې دوه فقرات دي مثال د خبرې دې ترمنځ د کړپندوکي یا غضروف شته چې هغه ته ویل کېږي انټرورټبرل ډیسک. تقریبا د ټوله 70 سانتي متره په نارینه‌وو کې یا 80 په ښځو کې، دغه ټولو تقریبا په 5 کې یوه برخه څوک تشکیلوي، دا غضروف یې تشکیلوي، یعنې غضروف یې جوړوي، صحیح دی. او پاته برخه بیا د هډوکو یا د ورټبراو ده. ښه، دا د ورټبرا یو شکل دی چې هغه د ژوند په مختلفو مراحلو کې موږ تاسې دې شکل وینو. مثلا په اولو 2 میاشتو کې چې کومه ماشوم د مور په نس کې ورټبرل کالم یې دا رقم وي، صحیح شو. 6 میاشتنۍ کې دا رقم وي. کله چې پیدا سي مثال دا رقم شکل اخلي. څلور کلن سي مثال دا رقم سي. 14 کلن دا رقم، بالاخره اډلټ چې سي یا بالغ چې سي هغه داسې شکل اخلي. موږ تاسې وایو چې دوی څلور ځایه کت سوي دي یا کرویچر لري یا کت دی، نه کرویچر څلور ځایه لري. یو اول په سلبیکر برخه کې دی، یم په غاړه کې دی. دوهم په توراسیک کې کت سوی دی. دریم په لمبر کې، او اخري په دغه سکرون برخه کې شوی دی کت سوی دی یا سکرل کرویچر هم ورته ویل کېږي. اول سرویکل دی، دوهم توراسیک، دریم لمبر، اخري سکرل. د هر کت چې دی خوري کرویچر چې خوري دا کت مثال دوې څوکې یا دوې خواوې لري. یو ته یې پرایمري وایي، بل ته یې مثال چې وایي سکنډري وایي. یعنې یو خواته راکتېږي بیا بلې خواته کتېږي، نو داسې ګولي. موږ تاسې راځو اوس اول یو بومي ورټبرا وایو چې په یو ورټبرا کې کومې برخې شته، صحیح شو. یو عادي یا ټیپیکل ورټبرا کومې برخې لري، که څه هم د هرې برخې ورټبرا ځان ته خپل ځانګړتیاوې لري، خو دا عمومي ورټبرا ده چې دا باید موږ تاسې ګډ مو په یاد وي، صحیح دی. اول راځو ډېره مهمه برخه د ورټبرا چې ده چې هغه مخ خواته موقعیت لري، ګدام خواته، یعنې زموږ تاسې د سینې طرف ته چې ده متوجه ده هغه ته باډي ویل کېږي، دا مخ خواته، صحیح شو. او ورټبرا موږ تاسو ته اوس داسې چپه ورته ګورو موږ تاسې نه، یعنې دغه باډي ده، باډي یې د مخ خواته متوجه ده، زموږ تاسې د سینې خواته چې ده متوجه ده، صحیح شو. دا باډي شوله چې ډېره مهمه برخه ده. یعنې د ورټبرا او باډیانو سره یو ځای کېږي، ټوله بیا چې جوړي جوینټونه جوړي، په منځ کې غضروف یا ډیسک شته چې موږ شیش کولی شو حرکت کولی شو. پسې دستي دغه د باډي څخه دوه برخې راوځي، یوه راسته دغه برخه راوځي، بل چپه راوځي.
چې دغه ته بیا پیډیکل ویل کېږي. خپله پیډ معنا پښه، داسې د پښو په رقم نه، داسې د پښو په رقم راوځي، دلته هم داسې د پښو په رقم راوځي، دغه ته پیډیکل ویل کېږي. صحیح دی. دا پیډیکل چې لږ مخته راسي داسې کټېږي یا داسې ګولېږي، دې خوا ته هم داسې کټېږي یا ګولېږي، چې دغه ته بیا لمینا وایي. دا چې ګول سي شاوخوا ته دې ته بیا لمینا ویل کېږي. دا دواړې لمیناوې چې سره یو ځای سي دغه شاته دغه سپاین جوړوي. سپاین یا خار یا سپاینس پروسس یا زوز رقمه ساختمان چې دی موږ تاسو چې ملا ته لاس وروړو دغه څوک چې موږ تاسو جس کوونه هغه دغه سپاینس چې دی پروسس دی. نو باډي مو ویله، پیډیکلونه مو ویله، لمینا مو ویله او سپاینس پروسس موږ تاسو ویله. دغه د لمینا او دغه د پیډیکل ترمنځ دلته صح دغه ګوره پیډیکل سو دغه لمینا سوله. صحیح دی. لما خط تحت كمان شه موږ ویل چې دغه پیډیکل سو. صحیح سو او دغه لوړ چې سوله دا لمینا سوله. دې ترمنځ دغه ساحه کې دلته یو شی راوځي، دغسې افقي راوځي یا ترانسورس ارزاني راوځي، نه هغه ته ویل کېږي ترانسورس پروسس. داسې ترانسورس راوتلی دی د ترانسورس پروسس ویل کېږي. صحیح دی. او دغه لمینا صحیح دی او دغه پیډیکل دواړه ته ټول برخې ته په جمعي ډول سره دې ته کوس ویل کېږي، آرک، ورټیبرل آرک. د لمینا او د پیډیکل مجموعې ته ورټیبرل آرک ویل کېږي. او یوه خبره بله چې په دا منځ کې چې موقعیت لري د دواړو کوسو تر منځ دغه منځ خالیګاه چې ده ده ته بیا ویل کېږي فورامین، ورټیبرل فورامین. یعنې د ورټیبراو چې دی فورامین په منځ کې موقعیت لري. صحیح دی چې ډېر مهم برخه ده. او یو شی مې روي موږ تاسو تېر ورځ هم وویلي فورامین چې دی لوړ غټي په سربیکل برخه کې په غاړه کې غټي، لاندې چې راځي کوچنی کېږي، کرا کرا کوچنی کېږي. صحیح شو. یعنې لوړ چې دی فورامین دا سوری غټي بیا کوچنی کېږي، کوچنی کېږي، بالاخره لاندې برخه ته بیا کوچنی کېږي. لیکن دغه باډي چې ده جسم چې دی شابس هغه بیا لوړ کوچنی لاندې غټېږي، لاندې چې کېږي غټېږي. دا دوه شانه برعکس زده کوي. ورټیبراوي یا د ملا دغه فقرات چې دي په لوړه برخه کې د دوی فورامینونه غټي، دا منځ یې غټي لکه سپاینل کارډ پکې راوځي، لاندې برخه ته چې راځي دا کوچنی کېږي. او باډي چې ده هغه برعکس ده، لوړ برخه کې کوچنی ده، لاندې چې پکې وي غټېږي. دا د یو عادي ورټیبرا یا یو ټیپیکل ورټیبرا هغه لینډمارکس یا ریجنس یا برخې وي. دلته بتاخر ترمنځ بتا خبرې سوي تقریبا چې ویل کېږي مثال د خبرې چې ورټیبرا چې د خپله په منځ کې دلته چې لري انټرورټیبرل ډسکون لري. هر ورټیبرا ته باډي ترمنځ چې دغه ورټیبرل ډسکون سته چې هغه په حرکت کې سره کومک ورسره کوي. صحیح دی. ښه باډي چې د مثال خبرې دغه مخ خواته موقعیت لري، د مهم برخه چې ده هغه د باډي ده، د ورټیبرل باډي مهم برخه ده. او د باډي ترمنځ چې دي هغه دغه ډسکونه دي، انټرورټیبرل چې دي ډسکونه دي. دې باندې بحث وکړي. ورټیبرل په فورامین هم ښه آرک، آرک هم موږ تاسو ویلي چې هغه دغه د لمینا او دغه پیډیکل مجموعې ته آرک ویل کېږي، ورټیبرل آرک. دواړه آرکو په منځ کې بیا یو بل شي قرار لري چې هغه ته ورټیبرل فورامین ویل کېږي. صحیح شو. د باډي څخه موږ ویل چې داسې پښې ته ورته ساختمانونه دوانې راوځي، راسته او چپه چې هغه ته پیډیکل ویل کېږي موږ تاسو ویل. صحیح شو. او بل لمینا مو ویله چې پیډیکل مخته راسي کږېږي د کوس په رقم دلته کږېږي چې دغه ته لمینا ویل کېږي دغه برخه ته. او دا پیډیکل لمینا دواړه ته وایي دغه آرک ویل کېږي چې مخکې بحث پر وکړو. ښه دا خو مو ویله. ورټیبرل کانال موږ تاسو ویل د فورامینونو چې سره یو ځای سټوله یو غټ کانال جوړوي چې په هغه کې چې قرار لري موږ تاسو سپاینل کارډ په هغه کې چې لري موقعیت لري. صحیح شو. بل مو ویلی چې د شاته دغه دوه کوسونه چې سره یو ځای سي دغه یو آرک دغه آرک دی دا ټوله خوا او دا بل آرک دا چې سره یو ځای سي دا دوې لمیناوې چې سره یو ځای سي دغه ځای کې دلته داسې یو خار یا زوز ته ورته ساختمان جوړوي هغه ته سپاینس پروسس ویل کېږي، شاخه د موقعیت لري. او دغه د کوس په منځ کې دلته چې راوتلی د ترانسورس ارزاني چې پروت دی شابس د لمینا او پیډیکل ترمنځ یا د کوس ترمنځ موقعیت لري ترانسورس پروسس ویل کېږي. مخکې ما هلته بحث پر وکړي.
ښه، دا مو هم تېره ورځ موږ تاسو سلسله شو سره چې وویلې چې موږ وویله چې ارټیکولر پروسسونه یعنی هغه پروسسونه یا هغه باریکۍ چې هغه بند جوړوي. هره ورټبرا لوړ دوه دانې چې لري ارټیکولر پروسسونه لري، او هره ورټبرا لاندې هم دغه رقم دوه دانې چې لري ارټیکولر پروسسونه لري. نو لوړ ته وایي سوپیریور ارټیکولر پروسس، لاندې ته وایي انفیریور ارټیکولر پروسس. صحیح شو؟ نو لوړ پروسسونه چې دي هغه د لوړې ورټبرا دپاره دي، هغه سره موږ جاینټ جوړوي. صحیح شو؟ او لاندې پروسسونه چې دي شابس هغه د لاندې ورټبرا دپاره دي، لاندې جاینټ جوړوي ورسره تر څو چې شي د ټینګ سره. نو دوه لوړ لري پروسسونه چې هغه ته سوپیریور ارټیکولر پروسسونه کېږي، او دوه چې بیا دي هغه لاندې لري چې هغه ته انفیریور ارټیکولر پروسسونه ویل کېږي شابس. ښه، اوس راځو موږ تاسې د هرې برخې د ورټبرا خصوصیات وایو چې په سرویکل برخه کې چې کومې ورټبراوې دي هغه څومره خصوصیات لري. توراسیک سره کم دي مثال د خبرې، لمبر سره کم دي مثال د خبرې، او بالاخره سکرل سجل سره کم دي. سری اول موږ تاسې سرویکل شروع کوو د غاړې برخه کې. نو سرویکل په سی سره موږ تاسې شوي شمیره یې لیکو، مثال که اول دا نوه سی 1 یو مثال د خبرې، دوهمه سی 2 مثال د خبرې، نه درېیمه بیا تر سی 7 پورې تر اوومې پورې. صحیح شو؟ دا موږ تاسو سی ورټبراو هغه نمبرونه دي یا شمیره یې ده. د سی 1 څخه نیولې بیا تر سی 7 پورې دا ګرده په سرویکل پورې مربوط دي. په سی سره چې کېږي ښوول کېږي. اوس موږ تاسو دا ووایو چې دا سرویکل ورټبراوې چې دي دوی کوم خصوصیات یا کوم ځانګړتیاوې لري، د نورو څخه فرق موږ تاسو څنګه کولی شو. صحیح؟ دا که څه وګورئ یو دوې درې خبرې چې دا په هېڅ وخت څه نه هېروئ. اول خبره دا وه چې موږ تاسو وویلئ چې دغه فورامین چې دی ورټبرل فورامین دا لوړ فقراتو کې غټ لاندې چې راځي کوچنی کېږي. نو سرویکل فورامین چې دی هغه چې دی غټ دی. بل باډي چې ده باډي بیا برعکس موږ تاسو وویل باډي لوړه کوچنۍ یي، لاندې خوا چې راځي توراسیک ته لمبر ته سکرل چې راځي غټېږي باډي یې. صحیح شو؟ باډي غټېږي او دې باډي چې داسې مستطیل ته ورته شکل لري، چې کنجا مستطیل ته ورته لري شکل لري. صحیح شو؟ دوه شان ډېر مهم شان دي چې هغه په نورو کې بیخي نسته در سره. هغه دغه یو د سپاین چاک دی. صحیح شو؟ د سپاین چې دی هغه بای فیډ دی. سپاین څنګه دی؟ د سپاینس چې دی هغه چې دی بای فیډ دی هغه، یعنې په دې معنا چې هغه چې لري هغه درز لري چاک منځ کې لري. صحیح شو؟ دا رقم. نو سرویکل ورټبرا چې موږ تاسو ته ډېر هم ورټبرا وینو چې اول سپاین ته وګورئ. که سپاین درز درلودي اتومات ووایه چې دا چې ده د سرویکل برخې ورټبرا ده، ځکه د بلې برخې په هغې کې دغه سپاین چاک نه لري. دا مهمه خبره ده، به نه هېروئ. دا یو شی. دوهمه خبره مهمه چې ده ترانسورس فورامین ته وګورئ، دغه بغلوت دوه سوریان لري. ترانسورس فورامین ستاسو چې فکر موږ تاسو دلته ویلی هلته لوړ چې ترانسورس پروسس دلته موقعیت لري، خو په سرویکلو کې چې ده هغه ترانسورس فورامین قرار لري. په ترانسورس پروسس کې داسې سوریان بلابود سوریان شاوس چې هغه ترانسورس فورامین ویل کېږي. دا د شریانونو دپاره جوړ سوي شاوس دلته رګونه پکې تېرېږي. نو دغه دوې خبرې به بیخي نه هېروئ. یو دا چې د سرویکل سپاین چې دی هغه بایپیټ دی، چاک درز لري، او بل په ترانسورس پروسس کې چې لري ترانسورس فورامین لري. ترانسورس فورامین باندې لري شاوس چې دا په نورو کې دا شی نسته. صحیح؟ نور هغه څه پیډیکل لري، هغه څه لیمینا لري، هغه څه باډي ده، هغه څه فورامین، فقط بعضې فورامین یې غټې باډي چې مستطیل ته ورته کوچني یو څه. دا یو بل عکس دی چې موږ تاسې ګډ شان ووایو داسې خاص شی نصب شي. صحیح شو؟ دا بغل د خوا عکس و. اوس راځو تشریحات یې وایو. موږ وایو چې سرویکل ورټبرا چې دا موږ تاسې په سی سره شوي. صحیح شو؟ سی 1 څخه نیولې تر سی 7 پورې. اول د ترانسورس پروسسونه موږ تاسې وایو. د ترانسورس پروسسونه لري خو هغه لږ فرق کوي. صحیح شو؟ هغه چې کوي لږ فرق کوي. هغه داسې شاته یو بل شي پروسس سره یو ځای کېږي چې هغه ته کوسټل پروسس ویل کېږي. یعنې یو ترانسورس پر کوسټل دواړه سره یو ځای کېږي، په منځ کې ترانسورس فورامین یعنې سوری جوړوي. سوری جوړوي. موږ تاسو ویلي مخکې چې سرویکل چې وه هغه دغسې سوریان لري دوه بغلوت، دغه ته ویل کېږي ترانسورس فورامین چې دا خاص ځانګړتیا ده.
ښه مخته ځو. اوس راځو موږ تاسو دا وایو یو شی په یاد ولرئ دا سرفیکل ورټبراوې چې دي د C1 څخه نیولې بیا تر C7 پورې په دې کې یو ته ویل کېږي ټیپیکل، یو ته ویل کېږي ورکم ته ټیپیکل، معنا په دې چې دی یو رقم سره ورته دي ادي ورټبرا. بل ته ویل کېږي اټیپیکل. صحیح شو؟ اټیپیکل چې ده هغه بیا یو څه ځانګړتیاوې جلا لري د نورو څخه څه جلا وي چې په هغه کې اوله C1 راځي، په اټیپیکل کې اوله C1 راځي، C2 پکې راځي او C7 پکې راځي. دغه درې چې دي دا اټیپیکل دي، معنا دی جلا دي د نور څخه یو څه چې لري فرق. اوس یې فرقونه وایي څه فرق دی. نو دا مه هېروئ په سرفیکل کې اوله دوهمه او اوومه دې ته ویل کېږي اټیپیکل، معنا جلا دي صحیح شو ځانګړي دي شاوس. او دا نور چې پاتې شول دوهمه درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه دا چې دي هغه بیا ټیپیکل دي، معنا عادي یو رقم سره ورته دي. اوس راځو په د اټیپیکل چې فرق لري په هغه کې اول دوباره C1 وایو، اول دا نه وایو. C1 ته اطلس نوم کارېږي، اطلس معنا یې هېروئ دا په امتحانونو کې راځي اکثره وخت چې د C1 ته بل کوم نوم کارېږي د اطلس نوم کارېږي، دا سره به یې تاسو کې شاباس صحیح شو. بل د اطلس د اوله فقره هغه فقره ده چې د سر سره یو ځای کېږي، سر د کمر څخه د اوکسیپیټل هډوکي د کنډایل سره. دا خبره موږ تاسو وختي په کړې وه په هغه درس کې د اوکسیپیټل هډوکي په ویډیو کې دا خبره مشوره کړې وه چې اوله فقره اطلس چې ده دا د اوکسیپیټل هډوکي سره چې کېږي یو ځای کېږي، ورې دوه کنډایله وه هغه سره مشت شاوس یو بند جوړوي چې هغه ته وایي اتلانتو اوکسیپیټل جوینټ، اتلانتو اوکسیپیټل جوینټ. صحیح شو دا مو هم ویلي. بل په دا اوله کې چې دی په دې کې باډي نسته صحیح شو او شاته سپاینس پروسس هم نه لري، نو دوه شیان کم دي شابس وایي باډي نسته دا C1 یا اطلس او بل سپاینس پروسس چې دی هغه هم نسته. عکس کې بهته تاسو ګورو چېرته واضح شي شلته ورته ګورئ په تاسو ګورئ ټوله پارامین دي باډي بېخي نه معلومېږي پکې نو باډي دی نه لري صحیح شو. د باډي پر ځای چې دی هغه مخته یو انټیریر آرک کوس لري او بل شاته پوسټیریر چې لري آرک یا کوس لري صحیح شو. مخته هم یو ټوبرکل لري دغه ټوبرکل دی، شاته هم ټوبرکل لري خو باډي نه لري صحیح شو. او فرامین چې دی غټ دي. ښه دا هم وویله چې چې لري باډي نه لري او سپاینس پروسس هم نه لري، شاته پروسس نه لري فقط منځ یو ټوبرکل کس په یاد اوس به مو وکتئ یوازې ټوبرکل پروسس نه لري شابس. بل ښه موږ تاسو وایو چې دی په ځان کې خپله څه لري فورامین لري. فورامین چې دی هغه چې دی غټ دي د ټبر فورامین چې دی هغه چې دی غټ دي. د فورامین مخته هم یو آرک کوس لري شاته هم آرک اوس مو وکتئ دی باډي نه لري یوازې فورامین دي د غټ شاوخوا ګرځئ فورامین یې دی شمس صحیح شو. بل موږ تاسو وختي ویلي وه چې د هره ورټبرا لوړ هم موږ دي لاندې هم موږ دي صحیح شو چې د هغه لپاره دي چې وه سپیریر او انفیریر ارتیکولر پروسسونه وه صحیح شو. خو دلته چې دی پروسس نسته فقط محض یو سرفیس دی، محض سطح موقعیت لري شابس نو سپیریر ارتیکولر سرفیس موقعیت لري چې دا د لوبیا په رقم چې لري شکل لري صحیح شو. او کنکیو دی معنا چې لري موقع عرض دی منځ یې خالي دی. بل بیا انفیریر ارتیکولر سرفیس دی چې دا بیا لاندې موږ تاسو وایو چې دا چې دی لاندې موقعیت لري د لاندې فقرې دپاره دی چې دا دایروي دی او یو څه چې دی همواره دی. دا عکس کې ورته ګورئ بیا درته معلومېږي. دا چې تاسو دلته لوړ وینئ ورته ګورئ دا شین یو دغه دی او بل دا بل شین دی. دا چې دی دا ارتیکولر فیسټ دی یا سرفیس دی معنا د بند دپاره چې ساحه ده چې دلته اوله فقره چې کېږي د اوکسیپیټل سره یو ځای کېږي صحیح شو. دا لوبیا ته ورته شکل لري صحیح دی. ښه او بل لاندې هم موقعیت لري، لاندې هم چې لري موقعیت لري. ښه ښه
موږ تاسې بل شي وایو، دا هم وویل چې دوه سپیر ارټیکولر سرفیسونه لري، دوه انفیریور لري. د لاندې فقرې سره هم موږ دي، د لوړې فقرې سره هم موږ دي. اوس راځو دا وایو دی چې دی په منځ کې دی باډي نه لري. موږ تاسې وویراوه دی چې نه لري، باډي نه لري. موږ تاسې مخکې خبرې وکړلې دا باډي چې ده دا خپله په اول سره چې موجود دی لږ، کوم وخت چې د انسان هډوکي جوړیږي دغه د اولې فقرې د باډي له منځه ولاړه له منځه نه ځي، دا د دوهم فقرې په ډنس باندې واوړي. غاښ ته ورته ساختمان دي شابس چې دا چې دی دا جوړ سي په دوهم فقرې په واسطه جوړیږي. صحیح شو؟ یعنې اول ورته چې دغه اطلس و دوهم عکس درته ګورئ دا حقیقت دا دوهمه ده. دغه لوړ ته دغه ته ډنس ویل کېږي، دا لوړ ډنس دی شابس. دا په اصل کې دی وایي دا اول فقره چې ده د هغې باډي خو نه جوړیږي، هغه باډي وایي لاندې راسي د دغه فقرې ډنس ځینې جوړ سي. صحیح شو؟ یعنې دا هم چې دی طبیعي غوندې دی. صحیح دی؟ طبیعي دی یعنې دا ډنس جوړیږي پکې. د اولې باډي په چې جوړیږي په دوهمه کې ډنس جوړیږي. غاښ ته ورته ساختمان دی شابس. دا مو هم وویله. بل ترانسورس پروسسونه، ترانسورس چې دي پروسسونه دي دا لارج دي مثال د خبرې، او بل چې دي یو څه راوتلي دي د ښه له خواته. او بل ترانسورس پروسسونه کې چې دی دی ترانسورس فرامین لري. صحیح شو؟ یعنې د ترانسورس پروسسونه چې دي هغه یو څه لارج دي او یو څه چې دي راوتلي دي ولې ښه له خواته. دا ولې فقرې هغه ده ښیي دا اطلس ده درته ګورئ دغه یو ترانسورس پروسس دی راستۍ خواته راوتلی دی، او دا بلې خواته چې دی بل ترانسورس پروسس دی. په پروسس کې موږ تاسې فرامین هم لرو، ترانسورس فرامین ویل کېږي چې دا په نورو انسانانو کې نشته، په خاص کسانو کې موجود دي. په اوله کې باډي نه وه، په ټوبرکله وه مخ شاته، دغه ارټیکولر پیسټونه سربیرونه وه لاندې وه، او ترانسورس پروسسونه وه شاوس. ښه دا بیا موږ تاسې چې وګورو لاندې خوا ده انفیریر ارټیکولر سرفیسونه دي شاوس چې د لاندې دوهمې سیټو دپاره دي، د هغه سره وصلېږي سره یو ځای کېږي. صحیح شو؟ د هغه سره موږ دی. راځو اوس دوهمه موږ تاسې وایو چې هغه ته بیا اکسس ویل کېږي. اکسس معنا دوهمه سیټو ده خپل. صحیح شو؟ دی بیا تر اطلس لاندې قرار لري. اول خو اطلس وه، دوهمه چې ده اکسس ده. دی بیا اطلس سپورټ یې یعنې اول یې فقره څه کوي سپورټ یې حمایه کوي. صحیح شو؟ چې دلته کوم بند جوړېږي اطلانتو اکزیل جوینټ، یعنې اطلانتو معنا د اطلس پرې مربوط. صحیح شو؟ اکزیل معنا خپله چې ته وایي د اکسس ته ویل کېږي، دا اکسس فقره ده. دې دواړو ترمنځ جوینټ یا بند. صحیح شو؟ چې اطلس او اکسس کې بند جوړوي. په دا دوهمه سیټو کې چې ډېر مهم شی دی هغه دغه ډینس موږ تاسې اوس ویلی د غاښ په رقم شکل لري، دغه ډینس موږ ښکاره کوي نه لوړ چې راوتلی یې هغه په اصل کې دغه اولې فقرې چې د باډي ده هغه دا بلې په ډینس څه شوی دی اوښتي دي، یعنې دا چې کوم وخت انسان جوړېږي دا سره یو ځای سي د دوهمې ډینس جوړ سي. صحیح شو؟ بل سپاینس پروسس چې دی هغه یو څه چې دی غټ دی نسبت په اول چې خو بیخي نه وو، اول چې ماس توبرکل دی دا او نسبت اول ته چې دی سپاینس پروسس لري او تللی دی اوسه. صحیح شو؟ څو د هغه سره د غاړې او د سر چې عضلات سره مشتیږي یا لیګامنټونه مثال چې سره مشتیږي. ښه دلته هم دا خبره سوې ده کوم وخت دغه اکسس او اطلس جوړېږي دا باډیان یې سره یو ځای سي چې هغه دغه د دوهمې جنس جوړېږي. صحیح شو؟ دا اکسس فقره ده شاوس دوهم فقره ده دغه لوړ ډینس دی ویناست د په اصل کې دغه اولي باډي دلته ډینس جوړ شوی دی بالا اڅو سره یې شاوس. او بل چې دی دغه لوړ ارټیکولر سرفیسونه دي د دوانې او دوانې به چیرې دي دغه لاندې دي دوانې چیرې دي دغه لاندې موقعیت لري. دا هماغه شکل دی دغه سره ورته ګورئ دا لوړ چې ده دا C1 یا اطلس ده لوړ فقره چې ده دا C1 یا اطلس ده باډي یې نسته ویناست هېڅ یې نه لري دغه د دوهمې جنس راپورته شوی دی
په اصل کې دغه ولې باډي ده د خپله د اصل ته بند جوړي ورسره چې کوم موږ تاسو سره یو خبرې خاطر اړو اسانه سره چې کوی سم موږ سره اړواله شي سیسو او بل په دوهمه کې دغه سپاینز ته زورور دی غټ کلک په اکسس کې په اوله کې نسخه ماته تبرکل درلته شاته هم چې د تبرکل ده سری د سرکل برخه ورتبراوي یا ادي ورتبراوي موږ تاسو وویل سیسو ومن انا لا پاتې سول ومه هم په ارتفیکل کې راځي نور خلر جلال لش پارک یوسم دې پارک نه کې خلش پارک اول ترانزیشن تاسو زده کی کوم وخت چې سرویکل کلاسیږي توراسیک جوړي شروع کیږي د اخري ومه چې ده د هغه شکل اخري ته ترانزیشن ویل کیږي سیسو یعنی اوري په چې اوري په توراسیک باندې اوري سیری لږ تغیر فکر راځي بل چې موږ تاسو ویلي چې د چلري او موږ نه چې دا یو لارج سپاینس پروسس لري غټ سپاینس لري پروسس لري شاوس چې هغه شاته موقعیت یوان ته ورکل هم لري چې موږ تاسو شاته چې دا موقعیت لري یعنی سپاینس پروسس چې لري غټ لري شاته لري دا هغه سره بیا یو خاص لیګامنت سره مشتي چې هغه لیګامنت نو خو ویل شي دا و سره مشتي شاوس لیګامنت سره مشتي بل ورازي سره مشتي سیسو او ترانسورس پروسسونه چې دي دا هم چې یو څه غټ دي سیسو دا ول دی ښه دا مو ویلې مشتاسي چې ترانسفرز پروسسونه چې دي چې دي پراخه دي غټ دي سیسو غلو چې راوتلي دي او لیګامنت هم نوخي چې دی دا موږ ویل چې سټ کې موقعیت لري سره لیګامنت دی چې دا د ومه د سپاین سره مشتي به تر سر پر راپورت کیږي سکر پر راپورت کیږي او سر څه پکې د صحته مقاومت یا ټینګښت ورکوي ښه دا سرویکل ورټي براوي دا ولا سی 1 ده بیا دام دوام سی 1 ده دا لاندې سی 2 دغه نشته دا بل سی 4 بیا ور سی 4 سی 5 سی 6 چې دا خاص فرق نه کوي یو رقم سره او بل اخره سی 7 چې بیا لږ کی فرق کوي دا وسر وکړ برخي ورټي براوي دغه بس تر اسک په صباح خیر وایي هغه لږ تشریح لري ځکه چې هغه ته پښتي سره مستقیم تړاو لري پښتي سره مشتي لږ تشریح ډیر او صباح خیر په سوال نه پاره دغه درس بس په پښتنو سوالي حواله سي